سحر د ناری نفس لک سات چې تیر شلو نو زمون د کور دروازه چا په زور وهلا زر مې ور منډه کړله ور مې د کور لرې که یو لس کلن ماشوم و په سر سرتور ولاړو په پښو یې هم څه نه و پنسې هم شلېدلې یو لاس کې جام نیولې بل کې چوکه ولاړو ویلې د خدای په نامه کاکا کسوي راکا ویلې د خدای په نامه کاکا کسوي راکا د دې وینا سره مې د پښو نه دم اوخته په بیرته مخ راستون شوم دا لس کلن ماشوم مې په خیرات ونمانځلو دا لس کلن ماشوم مې په خیرات ونمانځلو بیا مې تپوس تې وکړ بچیه پلار دې څه کوي بیا مې تپوس تې وکړ بچیه پلار دې څه کوي د اوښکو ډکې سترګې پورته کړې ویې ویل کاکا هغه مړ شوی کاکا هغه مړ شوی بیا یې څه داسې ووې زه چې سحر کې وختي د خیر په نیت راوځم مور مې په دواړه مخه ښکل کړي او وایي بچې ورځه الله دې مړ شه جام او چوکه په لاس کې کور په کور وګرځېږم جام او چوکه په لاس کې کور په کور وګرځېږم یو سوال کومه کاکا خو په چا بدو لګي او په چا ښه ولګي څوک راله کم راکوي څوک راله ډېر راکوي څوک راله نه راکوي څوک راله کم راکوي څوک راله ډېر راکوي څوک راله نه راکوي زه ښه پوهېږم کاکا چې دا کار ښه کار نه دی خو زه مجبوره یم خو زه مجبوره یم زما د ګټې وټې داسې بل هیڅوک نشته د دې وینا سره یې څو غټې اوښکې ګریوان ته پرېوتلې د دې وینا سره یې څو غټې اوښکې ګریوان ته پرېوتلې لږ سا نیولې شان شو اوښکې یې هم پاکې کړې چوکا او خیر کټوی یې په لاس کې هم واخیستل روان شو ویې ویل که نن په ما راغلی سبا په تا راتلی شي لږ سا نیولې شان شو اوښکې یې پاکې کړلې چوکا او خیر کټوی یې په لاس کې هم واخیستل روان شو ویې ویل که نن په ما راغلی سبا په تا راتلی شي عثمانه داسې ورځې دا په هر چا راتلی شي عثمانه داسې ورځې دا په هر چا راتلی شي په کړس کړس وخندېږئ خلکه بس له یو بل زارېږئ خلکه په دنیا منازېږئ خلکه د شاه جهان باچا نه پاتې شول تختونه